د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی نو نیک سړی جمعات کې بناستو د الله عبادت به کوه نه یو ځل او دیاړي مزدورۍ له بنت یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي اوږې د خوراک څه شته نو ښځه ډېره سخته غوسه شوې وه چې ته جومات ته لاړ شې او بیا راشې نه اوړه راوړې نه د کټوۍ سامان راوړې نو زه د کوم ځای نه در راوړم زه خو مزدوري نه شم کولی نو چې دی راغی ښځې ته وایي څه شته وایي څه هم نشته تا څه راوړي دي څه پاخه د خدای بنده ورشه چېرته مزدوري دیاړې وکړو لږ راوړه مونږ موږي یو بچي دي موږي دي ته به مو خورې دی راغی جومات ته بیا راوخت جومات کې الله ته ودرېده یا الله نه مزدوري راځي او نه دیاړي راځي راکې به راغله کې نه راکې زه دې مړ شم زما ښځه دې مړه شي زما بچي دې مړه شي خو بس تا نه یې غواړم نو ساده د خدای پاک دا کار کولی شي خو داسې خو نه کوي که داسې کله کله خدای ښایي چې دا کار کولی شم خو دنیا خو د اسبابو ځای دی الله به وایي چې تا له لاس مسله درکړه ټوله دنیا لګیا او ټاټکې چلو نو تا کې سنجرو تو چې ته ټاټکې نه چل یعنی یو عام انسان یادو عام انسان چې داسې نه کوي چې اسباب نه استعمالي نو الله به دا تپوس کوي ولې داسې کوي بهر کې دی خو سوچه دی پاک دی زړه کې سوچ پروت دی دیو سراغ جمعات تا 2 رکعاته نفل وکړه الله سې اوچت کړ یا الله نه دیاړي کولی شم نه مزدوري کولی شم که دې راکړه خورم یې که دې را نه کړه بس زه دې مړ شم بچي دې مړ شي نو کور ته لاړ نو بیبي ته وایي څه شته او تا سره وړي دي چې څه شته لاړ شي باروزي 2 منټه پس راځي څه شته بیا وځي بیا راځي څه شته څه دي دی بیا راغی جومات ته وایي خدایه نو بس نه صبرېږم ښځې را پیغور راله بیل راکړه که راکې خوری که کني دا ښځه دې مړه شي او زه دې مړ شم بیا 2 رکعاته نفل وکړل خدای ته وجړل بیا کور ته لاړ ښځې څه شته ای د خدای نیک بخته څه دي تا څه راوړي دي څه دې کرلی دي او څه دې راوړل بس راشه او څه شته بیا لاړ جومات ته بیا رب العالمین ته په ژړا شو چې خدایه بس نه کېږي راکې به چې راغې بیا ښځې ته ویه ښځې څه شته وایي سړي راشه ناشنا لوبه شروع شوې ده څه لوبه ده پخوا به دې کورونو کې میچنې وې موږ کله خپله کور کې دننه میچن وه د ټولو خلکو کله د میچن 2 پله او به تاول په هغې به یې دل کوله داسې ده که راجي صاحب او په هغې به یې مسالې وړولې او بلکې زمونږ د امازو ګړی کې نکاح نه وه زما 2 نیاګانې دا د امازو ګړی اصل د مولوي صاحب والد صاحب د پړانګو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل صاحب رحمت الله علیه هلته کې د امازو ګړی نه واده کړی نو زه چې به مونږ ماشومان و امازو ګړی ته به مونږ لاړو نو هلته به په دې کورونو کې سپېشمني غرار به و هر کور کې به غرار و او دا ښځې به لګیا وې او غنم به یې میچن کول دا جلندې او دا مشینان جلندې دلته شته هلته جلندې نشته او مشینان په هغه زمانه کې وونه نو اوس دا سړی چې کور ته څنګه را دننه شو نو ښځې ته وایي ښځې څه شته وایي راشه سړیه بله لوبه شروع ده وایي څه لوبه شروع ده وایي راشه میچن ته ګوره میچن په خپله تاویږي او اوړه راغورځوي نه سړی شته چې هغې تاوی په خپله تاویږي نه غنم شته چې څوک یې پکې ورچوي او لګیا م او د کور لوښې مې د اوړو ډک کړل اوړه راغورځېږي او زه یې ډکوم اوړه راغورځېږي او زه یې ډکوم بس دی خو پوه شو چې دا بل څه نه دی دا زما د 2 رکعاتو برکت دی او دا الله ښایي ماته چې بنده زه ګوره اسبابو ته محتاجه نیم ته محتاجه او زه محتاجه نیم چې زه وغواړم بې سبب هم کولی شي په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي لو توکلتم علی الله حق التوکل وی که پا اللہ مو اغس اعتماد وکړه چې د الله د شان سره مناسب اعتمادي تاسو نشئ کولی که اغس اعتماد مو کو داسې رزق به خدای درکړي لکه د مارغانو له چې خدای ورکوي سار اوږي اوځي نه پټی شته نه پوله شته نه دکان شته نه کارخانه شته او مړی ماښام راځي بیا سار اوځي اوځي مړی ماښام راځي وی داسې روزي به درکم خو بندګانو تاسو کې هغسې په خدای توکل شته دی نه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه الله وی په ما بروسه وکړې زه درله کافي
پماو کې بروسه د کافی بهر کیف دیو ته کېناست خوشاله دی چې دغه خیری کار شروع دی انسان دی لکه یو تلو سره لکه دا میچن تاویږي او دا اوړه غورځي نو دا اوړه خو د غنمونه جوړیږي د غلینا ګورو چې دا غله د کم طرف نه دی میچن تر روانه خو چې دې سنگ ورغه او د میچلې پلې کتاو ګوتې ولا یاوړې د میچلې دی پله بس میچن په غزه ودرېده پاکه دی ودرېده بلکې یو روایت کې راځي چې دې خوړه را غورځيږي خو تنور ډوډۍ غورځي تنور خود به خود بلیږي ډوډۍ هم غورځي دې دغه سلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته علم وی الله دا چل می ولیدا هغه ته فرمای و اے بندا ستا په الله د اعتماد دومره الله خوشاله شو طاقت پیدا شو کتا د میچنې دی پل ګوتې نه وړي وی قیامت پورې بدا چلے د اورا بغردل تنور بډوړې را غردل الله کولش یو کتاب کې مې لیدلی چې یو سړیو از ساده غوندې سړیو وی خدایا روزی به مرا کې اب داخله کې به را کې لاس بام نوړم سم د نر بچي لاس بام نوړم خله کې به را کې صرف شخوان به پیزوام زم دا شخوان بریم پکې نو واله دا بریم پکې نه دا شخوان پکې دا اوټه کې دی پکې پاتې کړي نو د خدای سکار دی چې دا سکه نو لال سیبا چې دلته کې اوس برابر خلک خپشي وی بچوږي نو ټه خو په زور مور بیا خامخا سړی مجبورې د مور رحم زیاتی پلار بندره مجبورې نو لار د سین په غاړه یو ځای ګل کې ځان له جونګړه جوړه او پریوت خدای ته چې خدایا تر سو دې خلیل را لنی را دن کړي کنه چې شخوانم پیو نه و په لاس خو پرېدا کمخ کې پرته ګوته بنوړم نو روز په تیرې دا نار تیرې دا وسړی سترګې ور پریوت د علاقه کې غلو چې تغلا کړي نو پاغوی زول باران شو نو اغوی لاړل چې دا غلا اوس تقسیمول غواړي نو دې چې کتل چې په دې ځنګل کې خلک جونګړ دی راځي دې جونګړ ته نه نو شپه ده شپه بم پکې تیر کو باران نه بچو دا مال بم پکې تقسیم کو چې جونګړ ته سنگ ورننه وتلو شونټه بلکلا او هلکه دا آشنا پکې اوس پروت دی هلکه دا څه کوي د دسترګي ور پروت دي او غاله پروت دی هلکه دا سړی خدا سي دلکه چې بس لوګو تندواله دی عمر رانه او کدا مړ شو کنه سم انسان دی بچکولې پکار او کمل شو که سبا مونږ چتم گیر شو په غلا کې وای بچي هغه سړی تاسو وجلې نه را پاسولې روټه خو کې نه دې کوم ځای روټه خوراکه کې خود خوراک نه انا خوري اخره کې ایو کا سوئی چې الکه دا سکار دې سړی یخنی شوی دا باران دې لګ ګرمول غوان اورې بل کړي دې وته ګرم کړي دې بیا ولا خوراک نه اوس هغه خوړه کې سوچ کړي چې خدای خلې ته اړه بیا د ما په خیال ګریدلی خو بس زد را ټینګ کړي دې خدای خلې ته دې نه رونې شخوان به پناه خوراک نه خوري یاره وې دا سکار دې دا خوراک کلک دې د غریب زکه ګوتې نه ونی نرم ملوا او نرم خوراک وته برابر کړي خوراک دې بیا نه خوري ایو غلو ابنور تویل ک جامې کلی شوی دي او چې دا جامې ولا پزور وروازي کو کنه او دې خلکه ولا ونولې وردن کو یو ظلم جامې وګرځي بیا به خوري دا خله ولا پزور وازول غواړي په خو دا سروي نه جوړ شو نو خلکو ولا خله پزور واز کړه نو خوراک به ورک چې هغه بلګه بیا خلق پزور بیا بخپل شروع شو اوس دی ولا اوس الوان وړه تیار کړه او چاړې راواغشته چې دا خلک ولا منډو په زور ولا خلو اعظم چې دا نوړې ولا په داخله کې وردن نه و چې چاړې راواغشته او غاخونه کولاوي د خندا ورله دو خندل بزغلو سردار وي تا خدای داسې کا مونږ د کله ګرمو کله د یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړې مونږ پورې خان دي تا خدای چټکورې کا پریدم دې چته سرمن دی او باسم دا ولې خان دی سجل دی خوراک نه خوري هغه تخپل قصه کړي په ما الله سره دا یو سوچ وکړه چې خدای تر سو دې خلیل نه را کړی شخوان بام په نو زه ګورم چې تیرا کې نه را کې نو رب العالمین مال خلیل شیرا برابرو کمال خاندان نه راغلی
نو تاسو دا نوړی د ما په دا خوله کې را دننه کول او ماله خندا راله د مارونو دا زموږ ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاج نه دی الله بې د سبب نه یو کار چې وغواړي نو کولی شي کم کار چې د سبب نه پس د اسبابو په ذریعه حاصلېږي کسب ورته وایي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق ورته وایي الله خالق دی الله خلقی زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه به کسب کوم ما ته به کاسب وی زما کار ته به کسب وی زه اسبابو ته محتاج یم رب العالمین اسبابو ته محتاجه نه دی اسباب به استعمالوم او دا مې یو دوه مثاله صرف دی له درکړل چې خدای پاک سبب ته محتاج نه دی بې سبب هم خدای یو کار چې وغواړي نو کولی شي او کوي لیکن داسې خدای نه کوي داسې نه کوي مونږ ګوري دنیا دارالاسباب دی چې ته سبب استعمالې او که سبب نه استعمالې ډېر خلک یې حج پې فرض دی او حج له نه دی هلکه حج له ولې نه دی بس وي چې خدای کله وغواړي نو ځم به خدای پاک نو تا خو خدای د ګوتې نه نیسي چې راځه راپسې چې حج له دې ورسوي نه دی خدای پاک فرشتو ته وایي چې اوچتې کې او بیت الله سره وغورځوي او نه دی خدای جس ته په پوړو خېږي چې راځه د ګوتې نه نیسم عیاذا بالله او د جس ته وخېږي او زه هلته لاړ شه د خدای بنده تا له خدای سترګې اسباب او مال درکړل دا خدای غوښتلی نه ته ته خو خدای قرآن شریف کې 1400 کاله مخکې غوښتې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې حج په مسلمان مالدار باندې فرض دی چې بیت الله ته د تلو د راتلو طاقت لري نو ته څنګه وایې چې خدای غواړي سترګې درکړې مال یې درکړه دولت یې درکړه روغ صحت یې درکړه او ته وایې چې خدای غواړي او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان له ما مال ورکړه او د حج ونه کړه نو د خوخه ده که یهودي مري او که د عیسایي مري نو پیغمبر مبارک درته وایي نیکبخته حج وکړه الله درته وایي حج وکړه او که دې ونه که غاړه دې بنده ده الله به درنه تپوس کې قیامت پر او یاره چې خدای وغواړي یاره بس خدای چې وغواړي زه به لاړ شم نو بیا دا غنم ولې کرې خو ډډه ووایي چې خدای وغواړي راله به وکړي او چې خدای ونه غواړي نه به کوي بیا را دوکان ته ولې دي دوکانداري ولې کوي بیا وایي چې خدای وغواړي نو را به کړي او را نه کړه ونه غواړي نو هغې له خو حرام هم خوري هغې له خو پردی ډاک هم غورځي هغې له خو ځمکه هم کري هغې له خو تجارت هم کوي نو چې کوم د خېټې مسله ده نه خدای ته نه سپاري هلته دا نه وی چې که خدای غوښته را به کړي او که خدای ونه غوښته را به نه کړي نه هلته لګیا خپل اسباب استعمالی هلته زمیندارم کې کارخانه هم جوړی دوکان هم کې تجارت هم کې ډاټکې هم چلی او ګلکاري او ترکاڼي او لواري هم کې او حج له نه کې حج له ته داخله وکړه که منظوري دې راله لاړ به شکرانه له مونږ به ووایه لکه الله وایي چې زه سخت کلمه ده او اوس خو د منظورۍ خبره هم خلاصه شوه اوس خو پرایویټ حج سکیمونه راووته اوس خو چې پرایویټ پیسې در سري او منظوري د حج رانه له سرکاري نه پرایویټ به داخله وکړي اوس هم د الله خوښه ده ډېر خلک دي داخله وکړي او ساتې وخېږي لاړ نه شي ډېر خلک دي ناجوړه شي بیمار شي او د جز نه راکوشي ډېر خلک دي ایرپورټ کې ناجوړه شي او پاتې شي نو ته داخله وکړه خپل سبب استعمال که باقي رسول د چا په لاس کې دي د رب العالمین په لاس کې نو اسباب به استعماله دم به استعماله رسول الله صلی الله علیه وسلم دمونه نه دي استعمال کړي خپل بچی او حضرت حسن او حسین دین وسیدي د لور بچی وی راشه بچی چې دم هم کړ دم یې پې واچو وعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون چوف یې کړه پې وی بچی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمول دا د حضور پاک په خپله دم اچولی یو ځل جبریل علیه السلام راغی او رسول الله مبارک ته وی د الله رسوله بیمارې وی او وی الا ارقیق دم در باندې وانچوم رسول الله مبارک ورته فرمایل بلا ولې نه واچوه وی بسم الله ارقیق من کل داء یؤذیک الله یشفیک د الله په نوم دې دمو د الله په نوم دې دمو د هر مرض نه دمو خو شفا به څوک درکوي الله به درکوي ګوره سبب زما لاس کې دی باقي جوړول دا زما لاس کې نه د الله په لاس کې دی واده ستا لاس کې دی واده به تو
ښځې سره نکاح ستا لاس کې ده وبکې، مهر ستا لاس کې دی وربکې، جینۍ به د مور ګوري هغه لار د هغه لاس کې را هغه به چکر لګوي چې ته جینۍ به دله را پیدا کړي. بیا واده م ستا لاس کې دی، بیا د واده نه پس نورې مرحلې م ستا په لاس کې دي، لیکن بچې ستا په لاس کې نه دي، د چا په لاس کې دی؟ د الله. جینۍ ستا لاس کې نه ده، هلک ستا لاس کې نه دی، د الله په لاس کې دی. الله وایي یهب لمن یشاء اناثا، چې چاله وغواړم لوڼه ورته وروبخم، ویهب لمن یشاء الذکور، چاله چې وغواړي نارینه ورکوي، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله هلکان او جینکۍ ورکړي ګډوډ، ویجعل من یشاء عقیما، او چې څوک وغواړي شنډې پیدا کړي، چې شنډې پیدا کړي قسم دی که د چا پلار هم وله بچی ورکړي. صرف اسباب زمونږ ستاسو په لاس کې دي، او په اسبابو کې نتیجه رسېدل دا زموږ ستا کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د رب العالمین کار دی. چې کله الله غواړي نتیجه به پکې الله مرتبه کړي، او چې کله الله ونه غواړي نو رب العالمین به نتیجه مرتب. او کله خدای داسې هم کولی شي چې په معمولی په لږو اسبابو کې هم خدای پاک ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت اچوي. السلام علیکم زما خویندو ورونو مینهوالو، څنګه یې ښه؟ تاسو خو بیان واورېدو او بیان کې هم ډېر هر څه واورېدل، په هغې باندې عمل وکئ او الله دې ټول له د دې باندې د عمل د کولو توفیق ورکړي. ما سوچ کولو چې بیان هم واورئ او تاسو ته زه ښکلي ښکلي د حاجت دپاره وظیفې هم وښیمه. نو راځئ چې ورشو خپل وظیفې طرف ته. په وظیفه کې به څه کول غواړي؟ نن سبا چې دی که نه حالات ډېر زیات خراب دي، د هر انسان په زندګۍ کې سل حاجتونه دي، د سل نه هم سیوا دي، خو که الله ته څوک متوجه شي او د خپل حاجت دپاره د الله د نزدېکت دپاره یو څو وظیفې وکړي، نو په دې وجه به الله پاک د خلکو هر حاجت پوره کړي. ځینې خلک وایي د دې وظیفو نه د دې دغه نه هېڅ هم نه کېږي. ولې نه کېږي؟ د دې وظیفو په ذریعه موږ الله ته نزدېکت کوو. کله چې موږ وظیفه په خوله باندې بار بار وایو هغه زموږ په زړه کې او په دماغو کې کښېني او موږ ته پته ولګي چې دا زه څه لفظ ادا کوم او دا چاته ادا کوم. نو کله چې موږ ته پته ولګي چې دا موږ الله ته دپاره وایو، الله ته ادا کوو. قرآن مجید هم الله پاک را لېږلی دا هغه کتاب دی. دا ټولې وظیفې او آیاتونه هم د قرآن مجید نه مطلب خلکو راویستې دي او د هغې نه آیاتونه جوړ کړي او هغې د وظیفو په نمونه کې موږ ته شیر کړي دي. نو بس راځو به خپل حاجت د پوره کېدو دپاره یو عمل ته، نو که چا زړه غواړي نو دا حاجت دپاره دې دا عمل وکړي او ما ته دې پکې هم دعا وکړي، ځکه چې زه هم ستاسو یو خور یم او یو لور یم. زما هم ډېر حاجتونه دي او د هر انسان حاجت ډېر زیات دی، او د کشر نه او د مشر نه به د هر قسم انسان نه به د خپل دعاګانو مطالبه کوئ، څه پته لګي د چا دعا قبلیږي. اوس بس تاسو ته دغه وویمه د حاجت د پوره کېدو دپاره عمل، د هر حاجت دپاره دا عمل ډېر زر اثر کوونکی او مجرب عمل دی چې چا د چهارشنبې په شپه یعنی د زیارت په شپه د ماسخوتن لمونځ نه پس 2 رکعته نفل وکړئ او پیلني رکعت کې د الحم شریف نه بعد چې دی که نه یو ځله قل هو الله احد اور الحم شریف نه الحم شریف یو ځل او قل هو الله احد 100 ځله، او په دویم رکعت کې دی الحم شریف 100 ځله او قل هو الله احد دی یو ځل ولولي، او بیا دې سلام وګرځئ او د سلام نه پس دې 100 ځله استغفار ووایي. چا له کم استغفار هم ورځي هغه ویلی شئ، خو زه تاسو ته دا استغفار ښیم، دا ډېر زیات مجرب دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم غفار الذنوب واتوب الیه. 100 ځله دې دا لولي او بیا دې پسې 100 ځله درود شریف لولي. درود شریف ته هم زه ښیمه اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامي و آله وسلم. 100 ځله دې دا کلمات وایي او عمل چې وکړي که نه د هغې نه پس دې
په جانماز کینی اور تیاره دي کې او بیا دې مطلب په سترګو کې اوښکې راولي، عاجزي دې اختیار کړي او خپل الله ته دې لږ وجاړي اور پهله دې الله ته د صفتونو دغه وکړي چې یا الله ته ډېر لوی باچا یې، مهربانه یې اور قیامت په ورځ به هم ټول خلک مړه شي، ته به جمده یې. په دنیا کې مخکې هم څوک نه و، الله ته وې او همیشه دپاره یې او موږ چې کم لاس چوت کړي دا هم ستا په حکم چوت شوي دي او ډېر په عاجزۍ سره به 50 ځله خپل کم حاجت چې 50 ځله به هغه ټکي الله ته ووایئ او اوبه جاړئ او انشاءالله هر حاجت په هغې وخت په هغه حاجت پوره شي. دا ډېر مجرب عمل دی اور که چا وکړو په یقین سره نو الله پاک به وله د دې دغه چې دی د دې آیاتونو په وجه او د دې درود شریف او استغفار په وجه به وله دا هر حاجت پوره کړي اور موږ به د الله نه ښه امید ساتو او الله پاک زموږ باچا دی، موږ یې پیدا کړي یو او خپل الله ته خلک وجاړي چې یا الله ستا خو رښتې نشته، نه دې بچي شته، نه دې خویندې وروڼه شته، نه دې مور او پلار شته او نه د چا نه پیدا یې او نه د نه څوک پیدا دي. نو مطلب دا دی چې الله ته لکه د خپل رشته دار احساس نشته. موږ خپل بچو خپل خویندو وروڼو دپاره د هر انسان دپاره خفه کېږو چې یا الله د دوی د هر حاجت الله پوره کړي. موږ په خپله هم په ځان خفه کېږو. همیشه انسان د ځان دپاره مطلب وظیفې نه کوي. ښځه چې دی که نه هغه همیشه د خپل خاوند دپاره د حاجت دپاره دعاګانې غواړي، د رزق دپاره اور یا د خپل بچو دپاره غواړي، د کامیابۍ دپاره یا د امتحان د کامیابۍ دپاره چې غټ شي. بیا وله همیشه د ودونو دپاره وظیفې کوي اور مالي حالات دپاره همیشه خلک چې دی نو ډېر دغه کوي. ځان دپاره خو همیشه چې چا کله هم وظیفه کړې هغه به هغه انسان کوي کوم چې مطلب ناجوړه وي او ډېر زیات بې حاله شوی د خپلې بیمارۍ نه تنګ شوی نو هغې دپاره هغه ځان له وظیفې کوي اور الله ته جاړي چې یا الله ما د دې بیمارۍ نه مطلب ښه کړې، صحت راله راکړې. یا د چا رشته دار په جیلونو کې یا د هغوی دپاره دعاګانې غواړي یا د چا په ځمکو جایدادونو باندې څه مقدمې د هغې دپاره خلک وظیفې او دغه غواړي. بس انسان دی عجز مسکین دی، بس انسان پوره نشته په دنیا کې. خامخا هر انسان ته کم چې دی نو هر څه مشکلات ورته وي، پوره انسان نشته، صرف الله پوره دی او د هغې نه علاوه چې څومره خلک دي هغوی پوره نشته. که تاسو وګورئ نو بی حوا او آدم علیه السلام په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وو خو هغوی د خپلې یو غلطۍ د وجې نه الله پاک چې دی نو خفه کړو او د الله نافرماني وکړه او خبرې ولې ونه منل. د هغې وجې نه الله پاک دنیا ته راولېږل او بیا 40 کاله الله ته خپل مینت زاري کول، ګناهونو معافي وغوښتل او اخر د دې نه چې بیا یې الله پاک چې دی نو معاف کړل. نو دغه شان مونږ یې مونږ ته د خپل غلطیانو او د خپل کم دغه چې دی هغه مونږ ته رارسي. الله پاک چېرته هم په چا باندې مشکلات او سخته نه راولي. انسان د خپل عمل له لاسه کړېږي او رنځېږي. څوک چې د الله سره جوړه وکړي الله ورله هر مسله حل کوي. خو اوس چې دی نو ماله نور داسې څه خبرې نه راځي او انشاءالله زه به سبا ویډیو کې تاسو ته بله وظیفه ښیم د الله په حکم باندې اور که چا دا بیان هم خوښي او دا وظیفې هم خوښه شوي او دا وظیفې وکړي یا یې کړي نو ما ته خامخا په کمنټس کې ښکلې ښکلې خبرې ولیکئ چې زما پې زړه تسلي شي او زه پې خوشحاله شم. تاسو به وایئ چې دا پهله بیان ورکوئ بیا پسې وظیفه ورکوئ نو دا خو د یوټیوب یو رولز دی هغه زه ادا کوم اور که تاسو د چا د خاوند یا د وروڼو یا د پلار یا د بل څه مالي مشکلات دي نو تاسو یوټیوب چینل کولاولی شئ، ما ته په کمنټس کې ووایئ، زه به درته د هغې طریقې وښیم او
که زما نه تپوس کول نه غواړئ، په یوټیوب کې ډېر شی ویډیوګانې راځي، د هغې نه چل زده کوئ، خو هسې مه کښېنئ. حلال رزق کمول هم عبادت دی اور آخرت له به هم ګټه کول غواړي او آخرت دپاره خو ډېر اسان دی، بس 5 وخت لمونځ کوئ، قرآن له کم ټایم ورکوئ، ذکر اذکار کوئ، روجې نیسئ، کم چې دا فرض احکامات دي دا پوره کوئ، که چا سره مال وي هغه زکات اور حج هم وکوئ، که چا سره مال نه وي الله په کړ نشته الله طرف نه. اور مونږ خو الله پاک دې دپاره پیدا کړي یو چې سړي چې کوم دی نو هغوی د خپل بچو د ښځې او یا د خپل مور او پلار خویندو وروڼو دپاره ګټه وټه کوي او د هغوی چې کوم ضروریات یې هغه پوره کوي او ښځې په کور کې خپل الله پاک چې ولله کوم مطلب دغه ورکړی دی نو هغه پوره کوي. د خاوند لکه کپړې وینځل شي، لوښي اور داسې چې نو ماشومان له خدمت شو. نو داسې چې دی نو تسبیح او تحمید فضیلت او برکت چې دی هغه هم ډېر زیات دی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو سړی په یو ورځ کې 100 ځله سبحان الله او بحمده وایي نو د هغه ګناهونه ختمولی شي، اګه که هغه د دریاب د